افغانستان کې چې وروستي څه انکشافات وو زموږ له نظره تر ډېره حده پورې دا مثبت انکشافات او افغان ولس ورباندې راضي دی. همدا یې غوښتل. دا د افغان ولس غوښتنه وه چې جګړه پای ته ورسېږي، بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، د دوی په لاس تپل شوی حکومت تعویض شي او هغه مهرې او څېرې چې بهرنیو ځواکونو په افغانانو باندې تپلې وي د هغوی سلطه پای ته ورسېږي. د مستقل جزایر چې په افغانستان کې رامنځته شوي وو او دا د بهرنیانو د منصوبې جز و، هغوی غوښتل چې دغسې د قدرت مستقل جزایر وي. د دې جزایرو ټغر هم نور ټول شوی ده. دا همغه څه و چې موږ غوښتل او افغان ولس غوښتل. دا د نن الحمدلله ترسره شوي. نن په ټول افغانستان کې جنګ خاموش دی. یوازې کابل نه لا تر اوسه پورې موږ د ډزې اورو او پنجشیر کې د جنګ شعارونه. هیله من یو چې دا وروستي ستونزې هم که خدای کول په راتلونکي نږدې مستقبل کې حل شي. دا جنګ له بهره په افغانانو تپل شوی، بهرنیو ځواکونو دا جنګ پیل کړی و. د جنګ ناامنیو وینې تویېدو اصلي عاملین بهرني ځواکونه وو. هغوی هم دا د الحمدلله له افغانستانه وځي او دا د ټول افغان ولس تر ټولو ستر هدف او ارمان و. دا ارمان هم نور د تحقق په حالت کې دی. بهرنیو ځواکونو پلان او منصوبه دا وه چې د اقتدار انتقال په سوله ییزه توګه او په منظم طور ترسره نه شي. د دوی له وتلو نه وروسته د یو اوږده بل خونړي جنګ لړۍ پیل شي. غوښتل یې کابل کې هم او په نورو لویو ښارونو کې هم دا تغییر له کورنیو جګړو سره، لوټمار سره، شخصي انتقام اخیستنو سره توأم وي. ولې الحمدلله داسې ونه شول. په دې کې هم د دوی منصوبه ناکامه وه. طالبانو فیصله کړې وه چې کابل ته به د دوی وسلوال نه داخلیږي. ټولو وسلوالو ته هدایت کړی و چې د کابل په دروازو کې متوقف او منتظر پاتې شي. اما معلومیږي چې بهرنیو ځواکونو غوښتل دوی کابل ته را داخل شي. په همدغسې حالت کې اشرف غني د تېښتې لار غوره کړه. د هر ټیم عمدن او د یو خبیثې منصوبې مطابق د تېښتې لار غوره کړه. له دې ځایه نه طالبانو سره رابطه شوې چې اوس نو باید تاسو داخل شئ او طالبان سره له دې نه زړه نازړه وو. نه یې غوښتل چې کابل ته له وسلو سره داخل شي او خپلو مجاهدینو او جنګیالیو ته ووایي چې کابل ته ننوځي. ویې ویل چې وزارت دفاع ته او وزیر د داخلې ته دواړو ته هغوی ویلي دي چې امنیت تاسو تامین کړئ، موږ داخلیږو نه، در سره مرسته کوو د امنیت په تامین کې. اما هغوی هم اظهار د عجز کړی ده. منصوبه هم دا وه چې دوی وهڅوي، تشویق یې کړي او مجبور یې کړي چې کابل ته داخل شي. حتی هغوی دا اندېښنه هم درلودله چې که موږ کابل ته داخلیږو داسې نه چې امریکایي ځواکونه غبرګون او عکس العمل وښیي او بیا له دې نه ستونزې راولاړه شي. امریکایانو هم هغوی ته اطمینان ورکړی ده، هم قطر کې خلیلزاد او هم دلته د دوی د قطاعاتو قماندان هغوی ته اطمینان وکړی چې موږ عکس العمل نه شي. یعنې منصوبه هم دغه وه چې طالبان تشویق کړي، مقرر یې هغوی هڅولي دي چې کابل ته داخل شي او د دې لپاره چې دلته ناامني رامنځته شي، وینې توی شي او لوټمار شاید د کابل او کابل ښاریان. ولی الحمدلله چې دشمن په دې خبیثې منصوبې کې هم ناکام. زموږ مشوره هم طالبانو ته دا وه چې دا اشتباه ونه کړي. مسلح جنګیالي باید کابل ته داخل نه شي. د دې پایلې ډېرې بدې دي. د دشمن دا منصوبه ده، تاسو ته دام ایښودل شوی ده.
ولس ته مو اعلان کړ چې خپل امنیت په خپله وساتئ. د کابل د هرې ساحې، حوزې او ناحیې امنیت باید په خپله خلک وساتي او ترتیبات ونیسي، د شپې ورځې ګزمې وپیري. او تاسو که همدا لار غوره کوئ چې له وسلو سره کابل ته راتلو په هر صورت کې ډډه وکړي. ولې متاسفانه چې شرایط دغسې شو چې طالبان مجبور شي داخل شي. اما سره له دې هغسې حوادث رامنځته نه شو چې دښمن غوښتل. اوس د بهرنیانو هڅه دا ده چې طالبان مجبور کړي دې ته چې د هغوی د خوښې حکومت جوړ شي او په دوی پورې مربوط او تړلې څیرې په اقتدار کې شریک سي، تهدیدوي، ګواښونه کوي چې که د دوی د خوښې حکومت جوړ نه شي نو دا حکومت به په رسمیت نه پیژني، تحریمونه به وضع کوي، محدودیتونه به وضع کوي، د افغانستان پانګې به په بینالمللي بانکونو کې منجمد کوي، سفارتونه به بندوي. دلته چې د هغوی سفارتونه دي د ټول به تړي. دا تهدیدونه فقط د دې لپاره دي چې د دوی د خوښې حکومت رامنځته شي. له ټولو نه هیله دا ده چې افغانان نور پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، د خپلې خوښې حکومت جوړ کړي، د خپلو معتقداتو ارزښتونو په رڼا کې، او په کوم څه باندې چې افغانان خپلو منځونو کې توافق کوي ټوله نړۍ له هغه سره تعامل ته چمتو وي او هغه ومني. شرایط وضع نه کړي، فشارونه اعمال نه کړي او نور د تیرو شلو کلونو غلط سیاستونه تعقیب نه کړي، د خپلو سیاستونو کې هم تجدید نظر وکړي. هېڅ څه یې ترلاسه نه کړل. امریکایان د ناټو په ملګرتیا 20 کاله دلته وجنګېدل، خو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو نه یو هم ترلاسه نه کړل. دا حالت دی چې دوی له افغانستانه سرټیټي او خجل و شرمنده وځي. نور پرېږدئ افغانانو ته چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. दिन साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने एक ओवरव्यू दिया. मुझे ऐसा लगा जिस तरह आज हिज़्ब इस्लामी के सरबराह नहीं बल्कि तालिबान के तर्जुमान बात कर रहे हैं, ठीक है. तो मुझे ये फरमाइए कि भाई तो क्योंकि माजी में आप उनसे झगड़े भी भाइयों में होते रहे ना. मैं सर ये जानना चाहूँगा कि आप तालिबान हुकूमत में किस किस्म की शेयर चाहते हैं और क्या तालिबान ने ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए है उसमें कोई आपके साथ कुछ उन्होंने शेयर किया है, क्योंकि कुछ लोग आपसे जो मिले हैं. और आखिरी बात इसी में ऐड कर लीजिए कि इसके बाद जी ठीक है. موږ د طالبانو بلا قید و شرط حمایت اعلان کړ. ولس ته مو هم ویلي دي چې په دغو لاسته راوړنو اکتفا وکړي. که طالبان له موږ نه وغواړي په حکومت کې شریک شو نو ورباندې غور کولی شو، اما موږ له هغو نه مطالبه د شراکت نه کوو. طالبانو فیصله هم دا ده او غوښتنه یې هم ده چې دا ملک په ګډه اداره کوو او له ستونزو مقابله به کوو. مقرر یې همدا غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې زموږ او د هغوی ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. دا د امریکایي ځواکونو له وتلو نه وروسته به د 21 د اګست نه وروسته به شرایط دې ته برابر شي چې په رسمي توګه زموږ مذاکرات پیل شي. هلته به بیا ګورو چې د حکومت ترکیب باید څنګه وي. طالبانو خپل خواهش په مقرره توګه څرګند کړی دی چې هغوی به یو ټول شمول حکومت جوړوي. دا کونسل اصلا جوړ شوی د دې لپاره و چې د طالبانو سره د راتلونکي نظام موقت حکومت په ارتباط مذاکرات پیل کړي. فقط د همدې لپاره جوړ شوی. लेकिन इसका मतलब ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान को कोई हेड नहीं कर रहा. دا هم یو موضوع ده. موږ طالبانو ته مشوره ورکړې ده چې د اقتدار او د حکومت تشه رامنځته شوې ده، دا باید زر ډکه شي، ادارات فعال شي. د ادارات هر یو ضرورت د ولس مشکلات حل کوي. که اجالتا دا کار ځنډیږي نو تاسو موقت سرپرست وزیران وټاکئ. په هر صورت دا ادارې باید فعال شي او دا تشه باید ډکه شي چې له دنیا سره هم تعامل وکولی شي او هم دلته د امور او چارې سنبال کړی شي.
اوس هغوی د ځینو ادارو لپاره سرپرست ټاکلی دی. ټول نه مخکې خو دې وخت کې چې کوم بهر چې کوم هیوادونه دي هغوی هم نظر دا لري چې افغانستان کې طالبان لپاره اول خو اکسپټنس نشته، خلک یې قبلوي نه. نو تاسو خو څنګه چې تاسو د دې ځمکې خپل خلک یې او طالبان هم د دې هیواد سره خپل تعلق ساتي، یو خو تاسو د عام ولس موږ ته وایي چې طالبان لپاره یا راتلونکي چې کوم سیټ اپ دی د ګورنمنټ چې تاسو هغې کې یا طالبان هغې کې دي یا نور داسې پارټیانې کوم چې حقیقتا افغانستان سره تعلق ساتي، نو د عام ولس به تر څو مطلب د هغوی تعداد څومره دی چې هغوی به مرسته هم کوي او ملک لپاره هغوی سره به نور هم د هغوی لاسونه چې دی هغه ولا کلکوي چې او موږ در سره یو. دا هم یو ستونزه ده چې افغانانو سره مخامخ دي، له بهر نه فشارونه دا چې خپلې غوښتنې په افغانانو باندې تعمیل کړي، او دا چې د افغانستان راتلونکی حکومت نړۍ په رسمیت وپېژني. که یو شمېر هیوادونه یې نه پېژني، نورې ډېری په رسمیت وپېژني. دا ایجابوي چې لومړی دلته په هوایي میدان کې د امنیت داسې تدابیر ونیولی شي چې بهرنیان مطمئن شي چې د دوی ډیپلوماتان تلی راتلی شي کابل ته، او سره هم خوندي ده او دفترونه او سفارتونه یې هم خوندي. دا ایجابوي. اوس افغانان په دې مستوا کې نه دي چې وکولی شي د کابل د هوایي میدان اداري چارې هم سنبال کړي او امنیتي چارې هم. امنیتي چارو په ارتباط خو باید بهرنیان مطمئن شي. که دا د افغانانو په لاس کې، د طالبانو په لاس کې، نو بهرنیو هیوادونو ته به ګرانه وي چې مطمئن شي او تګ راتګ هم خوندي وګڼي او خپل دفاتر او سفارتونه هم خوندي وګڼي. د همدې لپاره موږ طالبانو ته مشوره دا ده چې ښه به دا چې د کابل د هوایي میدان امنیتي چارې د دغسې هیواد نه مرسته وغوښتلی شي چې د افغانستان په ارتباط بد عزایم نه لري او خلک د هغوی په ارتباط شک او تردید نه لري، او نړیوال هم مطمئن کړي چې اوس د هغوی پښتونکي کابل ته هم راتلی شي، هم تلی شي، هم د سفارتونو امنیت خوندي. په دې ارتباط هم هغوی ته خپلې مشورې ورکړي دي او په دې هم بحث روان دی چې دا هیواد به کوم وي. په دې هم بحث روان دی چې کوم هیواد کولی شي دا تشه ډکه کړي. मिस्टर इसी के साथ इसके साथ दूसरा हिस्सा सवाल का मेरा ये था कि पिछले जब से तालिबान ने काबुल को कंट्रोल किया है उसके बाद से मुसलसल एक बेचैनी जो है वो भारत की जानिब से भी है, और अब तालिबान ने उनको जो उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स थे वो 12 कह चुके हैं कि वो आके कंप्लीट करें। हॉस्पिटल्स में जो थे वो आए मगर वो नहीं आए और वो अपने सिटीजन सबको लेकर जा चुके हैं यहाँ से। एक तो अफ़गानिस्तान में मुसलसल ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के लिए असले की जो प्रोविज़न है वो भारत की जानिब से की जा रही है, और इसमें ये भी अफ़गानिस्तान का अगर दाखिली मामला है तो इसको आप कैसे देखते हैं, और ख़वातीन के हवाले से अफ़गानिस्तान में सवाल जवाब कर दिया ډیلی دا ذمہواری ده اخلاقی پلوه هم او سیاسي پلوه هم چې دا دیشنې باید رفع کړي. افغانانو ته هم نړیوالو ته هم دا اطمینان ورکړي چې نور هغوی د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، د یو خاص جنگي لوري حمایت نه کوي. افغانانو ته باید دا اطمینان ورکړي چې هند له دې نه وروسته په خپلو مخکنیو سیاستونو کې تجدید نظر کړی دی، یو نوې تګلاره یې غوره کړې ده، د افغانانو ارادې ته احترام او درناوی لري. او مخکې چې هند د شوروي اتحاد د تجاوز ملګرتیا او حمایت هم وکړ او د ناټو هم، په دې ارتباط همدغسې یو دریځ غوره کړي لکه چې عمران خان غوره کړ. دا یو غلطي وه، د افغانستان په جنګ کې د امریکا ملګرتیا یو غلطي وه او موږ به دا اشتباه بیا نه تکراروو. نور به د امریکایانو په جنګ کې موږ برخه نه اخلو. له ډیلي نه موږ د همدغسې یو پیغام اورېدو انتظار لرو. هغوی د همدغسې یو سیاست غوره کړي. ولې متاسفانه موږ له ډیلي نه اورو چې دې ورځو کې یو ویډیو په فیسبوک کې خورېږي چې یو هندي افسر
د استخباراتو یو مامور په ډېر وقیحانه توګه وایي چې د احمد شاه مسعود زوی ته وایي چې مطمئن اوسېږئ هند به له تاسو سره د میاشتې 100 میلیونه ډالر مرسته کوي، جهازونه هم درکوو، ټانکونه هم درکوو او وسلې هم درکوو. هغوی ته مې مشوره دا ده چې له دغسې شعارونو او له دغسې تبلیغاتو نه ډډه وکړي. دلته ناټو 1,50,000 پوځ او 48 هېوادونه هم ورسره، آخرین ماډل وسلو باندې سمبال پوځونه، هغوی څه ترلاسه نه کړی شو. اوس تاسو په یو ګوشه کې یو ولسوالۍ کې څو نفرو باندې غږ کوئ چې ټینګ شئ، موږ در سره یو او جنګ ته دوام ورکوئ. هیله مو دا ده چې له دې نه وروسته د جنګ شعارونه ورنه کوي. سوله د ټولو په ګټه ده، د هند په شمول. له دې جنګ نه تاسو تر اوسه پورې څه نه دي ترلاسه کړي، له دې نه وروسته هم څه نشئ ترلاسه کولی. متاسفانه د فرانسې یو یهودي الاصله شریر جنګ غوښتونکی چې ماموریت یې تل همدا ده چې په اسلامي هیوادو کې د جنګونو اور بل کړي، هغه رالیږل شوی اوس پنجشیر کې مستقر دی او د پنجشیر ولس دې ته چمتو کوي چې د جنګ لاره غوره کړي. دا کس د احمد شاه مسعود په څنګ کې هم پاتې شوی ده، په ترکیې کې د کردانو په څنګ کې، د عراق کردانو سره، په سوریه کې، په سومالیه کې او په ګڼ شمېر نور اسلامي هیوادو کې دا همدغه شرارتونه کړي. دا د 300 په نامه یو استخباراتي شبکه ده خطرناکه چې هغه د دې جنګونو اورونو بلولو مهندسي په غاړه لري، د هغه غاړه یې عضو ده او په فرانسه ورسره کومک کوي. همداراز تاسو به اورېدلي چې بله ورځ د امریکا د سنا مجلس 2 مهمو معروفو سناتورانو په جو بایدن باندې غږ کړی دی چې تاسو د پنجشیر حمایت وکړئ، د پنجشیر په رسمیت وپېژنئ. یعنې دا چې امریکایان اوس هم له افغانستان لاس اخیستلو ته چمتو نه دي، غواړي چې دا جنګ په افغانستان کې بیا هم دوام وکړي. ख़वातीन के हवाले से इस वक्त एक, क्योंकि काबुल में हम लोग काफ़ी दिनों से हम देखते हैं ख़वातीन के हवाले से कोई बड़ा वाक़या ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स हैं कि ख़वातीन को ज़बरदस्ती घरों में बिठाया गया, उस पर तालिबान के स्टेटमेंट्स तो आए हैं कि कुछ वक्त के लिए अमनीयत ठीक हो जाए तो उसके बाद हम उनको वापस बुलाते हैं. आपको क्या लगता है कि उनको ख़वातीन के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखना चाहिए, जदीद तकाज़ों के मुताबिक या जिस तरह वो एक सख्त उनका मौक़िफ़? په دې ارتباط مو عرض دا ده چې دا قضیه هم پرېږدي خپل افغانانو ته، افغاني میرمنو ته پرېږدي. که هغوی راضي وي او شکایت نه کوي نو بل څوک حق نه لري چې د هغوی نماینده شي او د هغوی له خوا نه شکایتونه وکړي. باور مو دا ده چې د افغان ولس اکثریت میرمنې، غوث اکثریت، لږ یو محدود شمېر غربپالو نه پرته هغوی قانع دي، راضي دي او په دې باندې باور لري چې اسلام دوی ته کوم امتیازات او حقوق ورکوي هېڅوک یې نشي ورکولی، هېڅ مکتب او نظام او عقیده او حکومت یې نشي ورکولی. او متاسفانه چې که پوښتنه وکړو چې دا غرب راغی دلته د میرمنو ته څه ورکړه له شو پرته او له اروپایي غربي لباس پرته، دوی ته یې څه ورکړی دی؟ د دوی زامن وژل شوي دي، د همدغو میرمنو خاوندان یې مړه شوي، ورونه یې مړه شوي، پلارونه یې مړه شوي، کور یې وران شوی. په دې جنګ کې چې تر ټولو زیات تلفات لیدلې میرمنې دي. عجیبه ده چې اوس دوی د میرمنو د حقوقو دعویدار شول. پوښتنه کوو چې په دې 20 کلونو کې تاسو د میرمنو ته څه ورکړي دي؟ همدا چې یو 15 په ښارونو کې مخصوصا کابل کې میرمنې چې په غربي لباس کې را څرګندې شوي دي، مګر همدا لاسته راوړنه ده. تاسو له دې نه علاوه هم د میرمنو ته چې ورکړي که نه، پرېږدئ افغانان په خپله په دې ارتباط خپل تصمیم ونیسي او د ټولو برخلیک د فرد د نارینه او د ښځې حقوق تامین کړي. باور مو دا ده چې طالبان هم دې ته متوجه دي او هغوی به د میرمنو د حقوقو ښه او صادق محافظین. طالبان په سریع الفاظو وایي چې موږ فقط غواړو چې که دفتر ته راځي میرمنې نو په شرعي لباس کې راشي او دا د افغانانو حق ده. ټوله نړۍ باید د افغانانو دود، دستور ته او دین او مذهب ته درناوی وکړي
او خپل د پاریس او د لندن او د واشنگټن لباس په مېرمنو باندې هم نه تعمیلوي او خپل کوبایي لباس دې زموږ په ځوانانو باندې هم نه تعمیلوي. طالبان فقط همدا وایي، موږ همدا وایو چې د ښځې او د نارینهو له ناروا اختلاط باید مخنیوی وشي او هغوی په حجاب کې راتللی شرعي حجاب کې. شرعي حجاب معنا هم دا نه ده چې هغه به مخ پټوي. د شرعي حجاب حدود هم اسلام کې څرګند. اسلام د نارینه لپاره هم خاص حدود د لباس لري او د زنانو لپاره معیار هم همغه ده. همغه لباس کې چې مېرمنې حج ته ځي همغه حد ده او د نارینه د لباس حد هم همغه ده چې په حج کې باید ولري. तालिबान का पुरशमूल या इंक्लूसिव हुकूमत से क्या मुराद है? क्या तालिबान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को भी हिस्सा देंगे हुकूमत में? और क्या ये मुमकिन है कि तालिबान के जो नीचे जो जंगजू हैं वो इस बात पर राज़ी हों कि सियासी मुखालिफिन हुकूमत में आएँ? ضرورت هم دا دی او باید هم داسې وشي د ټولو افغانانو ذي دخلو معاصرو اغیزمنو لورو ترمنځ د تفاهم او مذاکرې په نتیجه کې باید حکومت هم جوړ شي او راتلونکی نظام هم. د طالبانو دریځ هم دا دی او مقرره دا خبره کړې ده لږ حوصله وکړي. د امریکایي آخري سرتیري له افغانستانه ووځي او زموږ خپل منځي مذاکرات پیل شي. انشاءاللہ دې سوال جواب تاسو په څرګنده توګه واورئ. आपको लगता है कि तालिबान के पास ये कैपेसिटी है कि वो हुकूमत चला सकें, स्पेशली जो फाइनेंशियल कंडीशन है अभी यहाँ पे हालात की 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली, तो रिकग्निशन के साथ क्या वो हुकूमत चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? باور مو دا ده چې دا وضعیت دومره پیچلی دی له داخلي پلوه هم او جنگ چې کوم ورانی تر شا پرې ایښی ده، اقتصادي پلوه، اجتماعي پلوه چې کوم ستونزې او مشکلات را پیدا کړي دي، دا ټول دومره ستر دي چې که موږ ټول په ګډه هم له دې نه بریالي ووځو او په اوضاع مسلط شو، وضعیت مهار کړی شو، نو دا به لویې خبرې. د یوې پارټۍ له لورې د دې ټولو ستونزو او کړاوونو او مشکلاتو مقابله او وضعیت مهارول ډېر ګران دی. زما باور دا هم دی چې امریکایان سره له دې چې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني، که هر څه هم دا د افغانانو ترمنځ د تفاهم په نتیجه کې دا نوی حکومت جوړ شي، یو تعداد هیوادونه به حتما د دې مخالفت کوي او په رسمیت پېژندونه به یې ډډه کوي. اما باور مې دا ده چې که لږ محتاطانه ګامونه واخیستل شي، هماغسې چې مخکې وویل د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې حکومت جوړ شي، ټول شمول وي، ملت د دې حکومت کې ځان وګوري او بهر کې دا اعلان کو، نو که امریکا او دغه ملګري د دې حکومت له رسمیت پېژندو ډډه وکړي، د دنیا ګڼ شمېر هېوادونه به هغه په رسمیت پېژني. د اقتصادي مشکلاتو په ارتباط تاسو ته عرض وکړم چې هو تر یو مودې پورې به موږ له ستونزو سره مخامخ یو، خو باور مو دا ده چې که دلته یو مضبوط حکومت جوړ شي، په اوضاع مسلط حکومت، افغانستان د زیرمو له پلوه، د امکاناتو له پلوه یو له ډېرو سترو غني هېوادونو، معادن یې ټول تر ځمکې لاندې پاتې دي، ستر معدنونه چې په دنیا کې موږ نظیر نشو موندلی، طلا، مس، اوسپنه، لیتیوم، تیل، ګاز، قیمتي ډبرې، ډېر هېوادونه دې ته چمتو دي چې که دلته امنیت راشي او یو په اوضاع مسلط حکومت جوړ شي، نو افغانستان کې به پانګونې کوي. چین په همدغه ظروفو کې هم غوښتل چې څو مواردو کې پانګونې وکړي، ولې امریکا د دې مخالفت کړی. د عینک مس لوی کان چې د څو کلونو لپاره هم د افغانستان ټوله بودیجې لپاره کفایت کوي، چین غوښتل چې په دې باندې پانګونه وکړي، ولې امریکا امنیتي مشکلات هم ورته پیدا کړل، سیاسي هم د دې مخنیوی وکړ، دغسې ډېر نور مواردو کې. Given that you were the former Prime Minister, आप पहले वज़ीर आज़म भी थे, तो आपके तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर क्या लगता है कि जो फोर्सेस हैं, स्पेशली तालिबान, क्या वो IS के ख़तरे को काउंटर कर सकते हैं कि ये मुल्क किसी टर्फ वॉर की वजह से एक नई सिविल वॉर में धकेला जा सके? په دې ارتباط باید عرض وکړم چې IS، داعش
یو ستونزه ده. د ستونزو د راولاړولو لپاره یو ادرس هم ده. اما داسې یو مشکل نه ده لکه چې د هغه په ارتباط تبلیغ کېږي، چې له هغه نه یو لوی مشکل جوړ کړی شوی دی. د بهرنیو ځواکونو د حضور په دوران کې دغسې ډلې هم کېدلی شي د مشکل باعث وي. ما زه باور لرم چې که جنګ ختم شي، بهرنیان ووځي، نو داسې ستونزې به نه په پنجشیر کې ګوره او نه به د داعش په نامه دغسې ستونزې د افغانستان کې راولاړې شي او جدي مشکلات به خلق کړی شي. General, this is TPI Italy. You are a very respected and famous general in all Afghanistan. You made history fighting the Soviet 30 years ago, and now you found a compromise with the Taliban. You are going in the government. What your party will do in the first 3 months, in the first 100 days of your new government, and what do you feel to say to the Italian, to the European people watching? What should we expect, what shall we expect from your new government? Thank you very much. ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې باید عرض وکړم، لومړی او تر ټولو وړاندې د امریکا له ټولو اروپایي ملګرو مو انتظار دا دی چې په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. بیا د امریکایانو د ګټو لپاره خپل زامن د جنګ او د مرګ کومې ته ونه لیږي. دا اشتباهات بیا تکرار نه کړي. د افغانستان په ارتباط له نن نه وروسته هغوی یو مستقل سیاست غوره کړي، نه د امریکایانو د یو مطیع او د هغو ته شاروان. موږ حزب اسلامي غواړي چې د جنګ د پای ته رسېدو او د له جنګ نه فارغ افغانستان مستقل، آزاد، خپلواک، چې د خپلې خوښې نظام ولري او د خپلې خوښې زعامت، د داسې یو افغانستان جوړولو په ارتباط له طالبانو سره او له هر افغان سره هر راز بلاقید و شرط او صادقانه ملګرتیا ته چمتو یم. موږ غواړو چې د افغانستان آزاد و مستقل، له جنګ فارغ، دلته نور د بهرنیو ځواکونو اغیز نه وي، مداخلات بند شي، افغانان پرېښودلی چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. لږ موږ ته فرصت راکوي چې ولې دا د جنګ شعلې خاموش شي او موږ په د مستقبل په ارتباط د تصمیم نیولو په پوزیشن کې وو. او هلته به بیا ستاسو دا پوښتنې ځواب شي چې موږ په 3 راتلونکو میاشتو کې څه کوو. اجالتا موږ ته دغه مسایل مطرح دي چې امنیت وي، د جګړې اور خاموش شي، خپلو منځونو کې د یو انتقالي حکومت په ارتباط توافق وکړو او کښېنودي راتلونکي لپاره نوې پالیسي او سیاستونه وضع کړو. Thank you very much. Thank you very much. خوشحال اوسئ. موفق اوسئ.